د افغانستان د کرکټ لوبغاړو په اړه د عمران خان خبرې ولې او څنګه حیرانوونکې دي. په افغان لوبغاړو کې چا د پاکستان لپاره لوبه وکړه او افغانستان سره لوی څنګه ګل خانان خوشاله کړل. په دې اړه ټول ستر حقیقتونه کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې پاکستان له افغانستان خپل لوبه په 5 وکټو وګټله. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالۍ پایلې په اړه پر ټویټر باندې د افغان لوبډلې ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه. ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري. نوموړي لیکلي دي د افغان لوبغاړو رقابتي روحي او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ سیالۍ پایلې په اړه ګڼو افغان او پښتنو مشرانو او سیاستوالو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د لوبېدو ستاینه کړې او په راتلونکو لوبو کې افغان لوبډلې ته د بریا هیله کړې ده. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله هم د افغانستان ملي لوبډلې ته د ښه ځلیدو له امله د ملي ټیم غړو، کرکټ بورډ او ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې او د نورو سیالیو د بریا هیله یې ښودلې ده. بلخوا د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ هم پر ټویټر باندې د افغان لوبډلې ستاینه کړې ده. د کرکټ نړیوال جام په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر اوسه 2 لوبې ترسره کړې دي. لومړی یې د سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله او دومه هم پاکستان وکولی شو چې په ډېرې سختۍ ترې وګټي. خو د دې سربیره اوس هم افغانستان د خپل ګروپ په جدول کې په 2م نمبر کې دی. د افغانستان راتلونکې لوبه د یکشنبې په ورځ له نامیبیا سره ده. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره د سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه تاسو د عمران خان او دغه یو شمېر خلکو نظرونه څنګه ارزوئ. خپل نظریات مو راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.